مرکزي دفتر ته هغه چې تر اوسه پورې نوې شروع ده، کوم مرجع یا کوم رئیس یا څوک مشتابه کې نه دي ټاکل شوي، خو په مجموع کې همدغه شروع ده چې له خیره سره همدلته به شروع کوو او ټاکو به تاسو ټولو ته د ټولو غرونو د ټولو ساکو په نمایندګۍ ښه راغلاست وایم. الله پاک هم هر کله راوله او پاک رب العالمین دی لکه څنګه چې قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي چې تاسو ما پیدا کړي یاست یا فرقې فرقې قوم قوم د دې لپاره چې په خپل منځ کې معرفت سره حاصل کړه، او دا یو لوی نعمت ده چې الله پاک موږ تاسو ته پیرزوینه کړې ده د معرفت، خو متاسفانه له دې نعمت نه موږ تاسو محرومه پاتې ولو. هېڅ کله دا بعضې دوستان تربونه چې لرې لرې ولایتونه راغلي دي، ننګرهار نه راغلي، لغمان نه راغلي دي، دا موږ نه ولیدي دي، خو نن الحمدلله د الله پاک په همدغه نعمت سره چې موږ تاسو عطا کړی ده د یو بل هم سره ولیدل، تر وحد هم سره وپېژندل. هر یو چې راجګېږي انشاءالله یو بل به سره معرفي کوو تر څو معرفت سره حاصل شي، او په معرفت کې خیر ده، برکت ده، پیوستون ده، اتحاد ده، او په اتحاد باندې الله پاک راضي ده، او د الله پاک په رضایت په اتحاد او یووالي اتفاق یې ده. په حقیقت کې اتفاق د ډېرو ډېرو بلاهونو ډکه ده، ځکه د موسی علیه السلام په زمانه کې کومه بلا چې په دغه په قوم باندې نازله شوله، ګوره څو بلاوې قحطي او بې اتفاقي او مبا مرض په چیش سره دفع کړه په اتفاق او اتحاد سره. نو الله پاک د موږ تاسو ټولو ته په اتفاق او اتحاد باندې توفیق راکړي، او انشاءالله تعالی دا د همدغه الله پاک د همدغه نعمت نه به موږ تاسو استفاده کوو، او په قطعي توګه سره به لاس یو بل ته ورکوو تر څو پورې خپل سرنوشت په خپله تعین کړو، نه د بل چا په واسطه باندې. او بالغ نه د الله پاک توفیق راکړي چې افغانستان د ټولو اتباعو سره لاس په لاس په اوږه روان شو تر څو خپل ملک دا ویجاړ ملک او دا دربدره ملک په خپله جوړ کړو انشاءالله. ښاغلي او پوهان او د ساکو د قوم ویاړ ورور حاجي خالد صاحب سره حاجي خالد صاحب سره خواهشي دي، البته چې په دې د یادونې وړ ده چې خالد صاحب دا د غونډې او دغه د ساکو د شورا د جوړښت په هکله کې همداسې بعضې نور وروڼه لکه لیوال صاحب لکه بعضې نورونه ډېرې منډې تللې کړي دي، د یادونې وړ دي. نو اوس په دې درنښت سره له محترم او ښاغلي مشر څخه البته خالد صاحب څخه هیله کوم چې دا د غونډې هدف او مرام تاسو ته بیان کړي. په درناوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظیم. او دنیا د ښودونکو د خپلې مفکورې زېږنده ده. دویم، دا شورا د هیڅ قوم ګوند د سیالۍ لپاره نه ده جوړه شوې. دریم، دا شورا د خپلو قومونو د خدمت، یووالي، قوم ته د لوري ورکولو او د قوم حقه حقوقو د اعادې لپاره جوړه شوې ده. دا شورا په اوس وخت کې کوم ځانګړی مشر نه لري. د دې لپاره چې د قوم ټول خلک د افغانستان د هر ګوټ ګوټ نه راټول شي، تر هغو به دا شورا محدوده وي، او د قوم پورې اړوند هر کس کولی شي په پورتنۍ شورا کې ونډه واخلي. دا اوسني وروڼه چې راغلي دي هغوی حاضر شوي دا زموږ د شورا د لویې شورا غړي دي، او نور چې راځي محدوده نه ده، دا نور چې راځي هغوی به پرې اضافه کېږي، ځکه د وخت د کمښت په حساب یا د دوی نه رسېدو په حساب یا موږ سره وخت کم و، دوی ته چې نه یې رسېدلي هغوی نه بښنه غواړو، او چا ته چې رسېدلي یو بیا هم ورته وایي چې هغوی ته بلنه ورکړي چې د دې شورا عضویت پیدا کړي. دا وروڼه چې اوس راغلي دا ټول آزاد دي، د لویې شورا د ساکو دي. د پورتنۍ لویې شورا څخه به د روزنیزو کارونو لپاره یو کمیسیون کار کوي، او هغه خواخوږي وروڼه چې د دې کار لپاره وکولی شي په اونۍ کې یو وارې د شورا ته ورسېږي، د دې کمیسیون غړی به وي. یعنې زموږ روزنیز کارونه یا اجرایي خلک هم محدود نه دي. نو دې شورا نه هر څوک کولی شي چې یوه ورځ په هفته کې ځان وزګار کړي او دلته راشي، هغه ټول زموږ د اجرایي شورا غړي دي.
یعنې دا محدوده نه ده چې محدود 2 کسه یا 3 کسه یا 4 کسه به دا کار کوي، ولو که 20 کسه یې 50 کسه یې او دلته حاضرېږي دې شورا ته، هغه دې موږ وړي هغه ورونه چې تر اوسه پورې حاضر شوي او دا کار ته یې تر دغه سرحده پورې دوام ورکړی، هغوی ته دې خدای اجر ورکړي او نورو ته توفیق له خدای نه غواړم. او په اوس وخت کې کمیسیون دا محدوده ده تر څو د قوم د نظر خاوندان پکې برخه واخلي، او دا کمیسیون به په خپلو کارونو د پرمختګ راپور د قوم لویه شورا ته ورکوي. کوم اجراات چې کېږي دا کوم وروڼه چې دلته کار کوي هغه به بیا لویه شورا چې دایرېږي د خپل کار راپور به ورکوي. مخکې له دې چې شوراګانې دایره شي، شورا باید اجنډا ولري او فیصلې به په ځانګړي کتاب کې، اجرایي شورا به کتاب لري او هغوی به ټول مواد لیکي، پیشنهاد به کوي او د هغو په مقابل کې به اجراات کېږي او هغه به امضا کېږي او پس یې مطبوعات ته ورکړل کېږي او کورونو ته راپور ورکړل کېږي. دا به کېږي. مخکې له دې چې شوراګانې دایره شي باید اجنډا ولري او فیصلې په ځانګړي کتاب کې ثبت شي. د شورا لایحتونه به د قوم د شورا د غړیو او د قوم د اشخاصو پر پانګې پورې اړوند وي. لکه تر اوسه پورې هغه ته د خدای اجر ورکړي چې دا شورا یې تر دغه سرحده پورې رارسولې ده، نور په قوم پورې ارتباط لري چې قوم په څه اندازه او په څه شکل باندې دا رهبري کوي، خو هغه به لګښت به د قوم لخوا به وي. د قوم نه بغیر د شورا د پانګې لپاره د هېڅ یو بهرني کس څخه کومک نه اخیستل کېږي. بهرني کسان که موږ ته ډېرې پیسې راوړي موږ یې نسو اخیستی او نه اخلو، نو دا د قوم شورا ده، قوم به رهبري کوي. د قوم د فیصلې څخه پرته د هېڅ قوم ګوندونو نورو ډلو ټپلو سره هر نوع مشورې او فیصلې د قوم پر خلاف بولو او په ټول توان سره به یې مخنیوی کوو. یعنې دا به نه چې د قوم سره په مشوره کې کېدای شي موږ هر چا سره خبرې وکړو، خصوصا په اوله مرحله کې موږ نورو قومونو سره ټولو قومونو شوراګانې جوړې کړي او که چا نه دي جوړې هغوی هم جوړوي. که هغوی موږ ته لاس راوپټکاوه یا موږ د دې جوګه شو چې هغوی سره خبرې وکړو، نو د قوم د شورا په نتیجه کې به د هغوی د مشورو په نتیجه کې به موږ خبرې کوو. یعنې دا به نه وي چې زه به په خپل سر چا سره خبرې کوم بل په خپل سر باندې، یعنې خپل سري به نه وي. موږ د قوم ټولو اړوندو قومي مشرانو، علماو او نورو وروڼو ته شوراګانو ته رابولو تر څو زموږ د قوم د یووالي لپاره د مرکزي لویه شورا برخه شي، تر څو دا قوم پیاوړی شي او د قوم ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي. خپل ځاني پرېکړې د دوی ځانګړی مسؤلیت بولو او د قوم شورا پورې اړه نه لري. چا شخصي کوم کار وکړي خپله شخصي کار یې ده او دوی به خپل مسؤلیت هم فردي ده او کار هم فردي ده. د قوم هغه کسان یا شوراګانې چې تر اوسه پورې د قوم په اړه شوراګانې نه دي سهیمې شوي په دې شورا کې او یا موږ د وخت د کمي او یا د فاصلې د لرېوالي دوی ته نه وي رسېدلي، په هر علت چې وي دا معنا نه لري چې هغه زموږ برخه نه دي او یا هم دوی نشي کولی چې زموږ شورا کې برخه واخلي، بلکې دوی یا زموږ یو بل ته چې ورسېږو دا پر ځای قدم وي او دوی زموږ د شورا برخه دي. دا شورا غواړي چې خپل قوم لا د ښه خدمت جوګه شي. پر نورو ولایاتو او ولسوالیو کې چې څاک د قوم شوراګانې پکې جوړې شوي وي او د قوم په خدمت کې اخته وي، هغه ټولې شوراګانې د مرکزي شورا برخه بولو او یو د بل سره علاوه اړیکو څخه یو د بل ملاتړ کوو او په ټول توان سره به یو د بل سره کومک کوو. پورتنۍ شوراګانې به هر وخت د خپلو کارونو راپورونه مرکزي شورا ته ورکوي او مرکزي شورا به د خپلو فیصلو وخت دوی ته راپور ورکوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ولسي غونډې مشرانو، ځوانانو، عالمانو، پوهانو او درنو ټولو ګډون کوونکو ته د ساکو د قوم لخوا و بالخصوص د تتاخلو د قوم لخوا ښه راغلاست وایم او د دې د غونډې جوړ کوونکو ته تبریکي وایم. محترمو حاضرینو، 1400 کال هجري قمري کاله پخوا الله جل شانه امر کړی ده، حکم یې کړی ده و په قرآن عظیم شان کې د الهجرت په 14 آیات کې داسې فرمایلي دي چې د وخت کموالي میدانه زه د پښتو ژباړه تاسو ته اخلم. ای خلکو، بېشکه چې موږ پیدا کړی تاسې له یوه نارینه او یوې ښځې
چې بابا آدم علیه السلام د بیبي حوا ده موږ ګرځولي شوبې څانګې خاخونه قبیلې د دې لپاره چې سره وپېژندل شي بې شکه د دې لپاره نه چې یوه قبیله د بلې قبیلې نه غوره وي عرب په عجم په عرب وني هیڅ برتري نه لري د دې هوا چیرته نو څه شي برتري لري بې شکه چې تاسو غوره د خدای جلاله شانه په وړاندې ستاسو ډېر متقي پرهیزګار دي هغه څوک چې ډېر متقي پرهیزګار دي هغه د خدای په نږدې ده او خدای پاک ته مقبول ده نو تقریبا 1400 کال وروسته اوس اروپایانو دې ته هلې ځلې کړي دي حتی د نړۍ ټولو غربي نړۍ دې ته هلې ځلې کړي دي چې د اصل د نسب د پیدا کولو په خاطر نه دوی د طبي د ډي ان اې په طریقه سره خپل اصل نسب پیدا کړي اصل نسب پیدا کول اصل نسب ته ځان رسول د دې په خاطر ده چې یو خپل د ارثي عادات خوی حتی وینه حتی مرضونه دغه ټول د دې په واسطه پیدا کیږي بل خو نه بره را دي نتیجې پیژندګلوي کیږي یو بل سره د اړیکو پیدا کولو چې څه ډول سره اړیکې پیدا کړي بنام دې سره ما اصلا تقریبا 15 کاله د ساکو د سجري د ساکو د پلټنې د ساکو د اصل نسب د پیدا کولو په باب مې ما پلټنه کړې ګروژنه مې کړې تحقیق مې کړی ده زه د هغو ناچای فشرده او ډېر خلاصه زه درته وایم چې ساکو څه کارونه کړي دي دلته څومره پاچاهي کړي دي کومو قبیلې د ساک پچ فعلا زه په درې شونې تاکید کوم اول ساک په افغانستان کې د افغاني ټولنه کې دویم ساک په پښتنو کې دریم ساک په ټول هغه کې ټوله نړۍ کې په کومه ځای کې دي کوم ساک دي کوم ساک نه دي دغه ما څېړنه کړې ده نږدې خالد صاحب ما سره وعده کړې ده د تاسو کتاب چاپوم زه دومره پند نه لرم چې چاپ یې کړم نو د تاسو په همکاري سره دا کتاب تاسو ته هم انشاءالله وړاندې شي نو دلته تر هر څه د وړاندې د نسبي شرجي په وړاندې کولو سره دا سوال رامنځته کېږي چې ترخیل توتاخیل یوسفخیل خضرخیل کمرخیل لکنخیل مرالخیل ویاخیل په لسهو دغسې څانګې خاخونه دي د ساکو دا خیل دي چې زه ساک یم و دا خیل دي چې زه ساک یم ترخیل دي ساک یم توتاخیل دي ساک یم نو دا سوال پیدا کېږي چې وروره ته خو ساک یې دا ساک څوک دي دا ډېره مهمه خبره ده او په کومه پیړۍ او په څومره سلسله کې ته ساکو ته ځان رسولی شې نو دغه دوه روایته موجود دي یو هغه علمي څېړنه چې ما خپله د ماسکو اسناد د تقریبا د 200 کتابونه څېړنه کړې ګروژنې مې کړې تحقیق مې کړې دې نه مې راخیستنه کړې ده یو روایتي سجري دي چې د قیس نه د عبدالرشید د بابا نه د دغه نه راشروع کېږي دا روایتي سجري ده زه په دغه نننۍ غونډه کې د اول قسمت د لرغوني ساکو په مورد مې چې لرغوني ساک څوک و او بلکې دا سجري ته اخر ته راځمه چې تاسو بیا سرې نه شئ دا ټول څه زویمه د هغه لرغوني زمانې نه چې دغه ټول انسانان د بابانو د اولاده چې د دغه نرۍ ښځې نه لکه مخکې چې قرآن عظیم شان کې ذکر شوي چې پیدا شوي دي ډېره لوی کتلې ډېر لوی خلک یې د آریانویجه کې دي اوسېدل دغه د آریانویجه کې یو تعداد خلک یې اروپا ته لاړل یو تعداد خلک یې د اوسني افغانستان بلخ ته بلخي ته باختر ته دې ته راوښتل د دې بلخ نه یو تعداد هند ته لاړل یو تعداد ایران ته لاړل یو تعداد دلته د هندوکش د غره راوښتې د سپین غره په دواړو څنډو کې په پکتیا او په ګندهارا کې په بورانا او په الینا کې په دې ځای کې خوروار شول چې پکتیا د سپین غره د یخوا د ګومل او د کورمې د سیند ترمنځ په شادابو ځمکې کې هلته ژوند کوي او یو تعداد د دې پښتنو نه ان تر زابل او کندهار پورې دي اوسېدل یو تعداد د ګندهارا د کابل نه تر ټیکسالي پورې اوسېدل دا د ګندهارا په نوم دغه
رپورټ شوي دي. د دغو لړۍ سلسله هغه سلسله چې د امونه پورې غړي نویجه کې خالي شوه ټول هلته ساک دي، څوک په ساک پاتې شو. یعنې معنا دا شی چې د ټولو قومونو سره دا چې تاسې څه وینئ په دې هغه کې په هند کې، په ایران کې، په افغانستان کې وینئ د دوی سره ټول برابر ساک هلته په ایران نویجه کې پاتې شول. د دوی 2,650,000 کاله د مخکې نه سیستان ته راغی دی دغه ساکو لیک. دویم لیک د مهم لیک دی چې ساک راغی په دویمه پېړۍ کې قبل المیلاد کې بلخ ته راواوښتل. بلخ ته راغلی د دغو تېرو اریایانو د ورونو لارې قدمې تعقیب کړو. د دې بلخ د لارې نه زرنګي و زرنګانیا و درنګانیا چې طالب په هغه وخت کې یادېدله چې بالاخره د هلمند او د امو د هریرود دریاب ته راشوت شول. چې دغه ځای یې مخکې درنګانیا په نامې د خپله د ساکستان په نامه یاد کړ چې بیا وروسته ساکستان څه او کله چې د اسلام لمنې خپرې کړې د عربي شکل یې سجستان وبللی سي چې دا د اراکوزا یا د قندهار نه د سیستان تر غربي څنډې د ایران تر نیمایي بلوچستانو پورې دغه ټول د ساکو په نامه مشهور سوي. دلته ساکو ستره پاچاهي جوړه کړه، کلي جوړ کړو، کورونه جوړ کړو. دې پاچاهي د اولین پاچاهي مویس نومې دی، دویم عزیز نومې دی، درېیم عزیز نومې دی، څلورم د عزیز نومې دی. دغه د دې هغه نه د ساکو د ساکستان نه د هلمند نه د ارغنداب نه تر ټیکسلي پورې دوی امپراتوري لرله چې د دوی تقریبا 15,000 سکې د دغو پاچاهانو لکه ما چې درته یادې کړې د سدکرم د میرزکي په خزانه کې موندل شوي دي چې اوس په د کابل په هغه کې موجودې دي، د کابل په موزیم کې موجودې دي. د هغو دا سکې دا روپۍ چې د وخت د هغه نه جوړې کړي دي، سپینې زرو نه جوړې کړي دي او د اوسه نه جوړې کړي دي. او یاد کړې دا وروسته د دوی نه ستر ټبر د پهلوا په نامو یا د پارتوا په نامو هم د دې ساکو په دغه هغه کې ارغنداب کې راپورته شوی ده. دغو ساکو زه دویم چې تقریبا د تېرې ساکو اول ما تاسو ته عرض وکړو یوه نیمه پېړۍ دلته امپراتوري چلولې ده په دغو لویه سیمه کې لکه زما مخکې عرض درته وکړو. دویم د پارتوا په نامو چې دغه د ساکو سره ګډ خلک وو پاچاهي جوړه کړې ده. دا هم د دغه ځای نه د دغه ساکستان ان تر هغه پورې ده تر ټیکسلي پورې لویه امپراتوري جوړه کړې ده چې دوی 200 کاله پاچاهي کړې ده. اگر چې دلته غلط فهمي ونه شي، اول زه مستند خبرې کوم، د تحقیق په اساس خبرې کوم. اولین سره چې د ساکو نه د خلافت دربار ته ورغلی ده ماهوی سوری ده چې د ساسانیانو ستر پاچا درېیم یزدګور دی په یو دېرشم کال د هجري قمري کې هلته دلته له منځه وو. د اولین سړی دی په 14 کال کې د حضرت علي کرم الله وجهه دربار خلافت ته ورغلی ده. دا اولین ساک ده، دا د غوریانو د ساکو جملې نه وو. دا په هغه کې د اوس مرغاب چې ورته یا بادغیس چې ورته د هرات په دې کې دی هلته په یوه ځای کې حکمران وو، هغه د پولو ساتندوی وو. هغې د حضرت علي کرم الله وجهه دې ته فرمان ورکړی دی چې ته د دې ټول خراسان پاچا یې، ته د خراسان امیر یې، د موږ د طرفه ته هلته د خلافت چلوه. دویم سړی د افغانستان د خراساني چې د امویانو په مقابل کې پورته شو د 100 کاله دوی پاچاهي وکړله. ابوالمسلم د خراساني د امویانو عباسیانو ته چې دوی هغه لېږدوله پاچاهي لېږدوله. د دې پښتنو د ټبر د سوریانو د ټبر نیکه امیر فولاد په ابوالمسلم خراساني سره په دې لیست کې په دغه هغه کې د برخه اخیستې ده. وروسته امیر فولاد برخه اخیستې ده. دغه د دې اسلام نه د وروسته د دوی هغه ده. د سره دولت خضرخیل کوچیان اوس په کوچیان سوي البته ویش سوي دي، ډېره بښنه غواړم ما د کتاب هغه اخیستی ده، امانت مې ساتلی ده. د مکار کلګر او د کابل په ولایت کې ترخیل او د ترخیل کوچیان دوه ترخیل دي، یو نش ترخیل دي د سابس کې دي، یو خپل کوچیان ترخیل دي. په ورسا کې ګډېږي. همدارنګه په زابل او کندهار کې توخي، ترکي، هوتک په ځینو روایتو ثابت دي. په افغانستان کې نور ځینې قومونه لکه ساکزي په سیستان کې، اسحاقزي په سیستان او سرپل کې، ساکزي نور سیمو کې مستقیما د ساک نوم ساتلی ده. د هغو څخه غټه همدارنګه همدا کوشانیان، نفتالیان
هم د ساکو ټبر تقریبا په دې ملک کې 800 کاله پاچاهي کړې ده. دا ټول کې د دې پاچاهي حساب کې د هغه نه تقریبا د 1000 قبل میلاد نه په 2000 کالو په اوږدو کې ټول ساکو 1190 کاله 1200 کاله په افغانستان، هند، ایران په دغه ټوله سیمه کې دوی هغه کړې ده پاچاهي کړې ده. 1109 کاله ما درجه حساب کړی، یو کال من غریب 1200 کاله په دې کې ستر امپراتوري کړې دي، په ستر پاچاهي کړې دي. زه یو شی اضافه کوم چې که چیرې دیوال صاحب هم دې ته هغه کړې ده، ملا تړلې ده، زه یو د تاسو نه یو هیله کوم، یو خواهش کوم، یو غوښتنه لرم، ډېره جدي غوښتنه لرم. په زموږ ډول سره مې ورته کوم تاسو مشرانو ته او جدي غوښتنه درد کوم. تر یوه وخته پورې ما خپله د دې تاسو سجارت د ما د زوی نه تر هغه پورې رسولې ده، تر ساکه پورې رسولې ده، تقریبا 8 پیړۍ کېږي. زه د تاسو د ټولو نه هیله کوم هغه څوک چې د دې هغه د خوا نه د کمیسیون د خوا نه یا د دې جرګهګۍ د خوا نه درځي، امکان لري چې خپله زه دا کار هم وکړم چې درځي تاسو د دې سجاري په اړوند د دې هغه سره د غونډې جوړونکو سره تاسو همکاري کومک وکړئ چې دا ټول ساک په یو ځای کې مخروطي شکل سره دا د هغه نه نیولې دي، لمنې نه نیولې تر هغه پورې ده تاسو تر ساکه پورې دغه کوم ورسوو، دا سجارې ټولې ورسوو. زه د تاسو له ټولو نه هیله کوم نو په اخر کې وایم چې خدای د ټول قومونه بالخصوص ساک ویاړلی قوم، ساک اتل قوم، ساک د پوهانو، د عالمانو، د څېړونکو، د محققینو قوم، ساک د دې خاورې اصلي وارث قوم، د دې وارث قوم. خدای په اتحاد اتفاق لري. خدای د دوی ته دا توفیق ورکړي چې دغه ټول پښتانه که چېرته په هند کې دي، د بوران د کرهني خواته د دې خواته دي، حتی په ایران کې دي، ټول په یوه لوا کې په روچه زده توفیق له ښاغلي عبدالجلیل سهار څخه یوه نړۍ مننه چې د ساکو شجره په مختصره توګه باندې تاسو حضور ته وړاندې کړه. د لغمان د زیرانو څخه راغلی محترم او ښاغلی سپینږیری میلمه عامر صاحب ثناګل څخه هیله کېږي مشرانو، دانشمندانو، مجاهدینو، د عقیدې د اعمال خاوندانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په لومړي قدم کې تاسو ته ښه راغلاست. یو پیشنهاد په ډېر معذرت سره په ډېر احترام سره تاسو ته وړاندې کوم که خدای کې تاسو قبول وګرځي. ورونو د خدای لوی بیانول دا د خدای معاونت مقصد ته چې توفیق درکړي دومره مختلف قومونه د کېږي خبره قابل دي تاسو بدل کو بناره تکبیر الله اکبر کچکشک مختلفه طریقې کېږي، مختلفه طریقې استعمال کېږي. راځي هغه څه وکړو خدای ته کوي بسم الله الرحمن ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. خدای وایي که تاسو د خدای دین سره معاونت او نصرت وکړئ خدای مو خوشحاله کوي، خدای د تاسو قدمونه ثابت کوي او په هر محل کې، په هر طریقه کې، په هر ځای کې څه وي که تاسو پیسې کمې وي بل ځای کې خداوند متعال فرمایي بسم الله الرحمن ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. خدای چې په هغې کې د موږ د تاسو لپاره خیري، د موږ د تاسو کامیابي د دنیا او د آخرت پرته وي. محترم مسلمانانو کې د قرآن عظیم شان الله جل جلاله په دغه آیت کریمه کې د مؤمنانو د مسلمانانو نه د وحدت او د اتفاق او د اتحاد غوښتنه کړې. الله تاسو ای مؤمنانو د الله باندې د قرآن عظیم شان باندې دا قرآن عظیم
للمه او قاعده کلیه ده. محترم مسلمانانو ورونو، موږ تاسو باید متفق او متحد اوسېږو. مؤمن د مؤمن ورور ده، مسلمان د مسلمان ورور ده، او په هر ځای کې ده، که په هر دولت کې اوسېږي، که په هر جامعه کې اوسېږي، که په هر نژاد پورې اړه ولري، که په هر قوم پورې اړه ولري، مؤمن ده. هغه څوک چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او په دې باندې تصدیق کوي، هغه مؤمن ده او د بل مؤمن تر خوا او شا باندې ودرېږي. محترم ورونو، دا چې د موږ د تاسو خلک دلته په قومي سلسله باندې د سحاق او د شورا په اړوند باندې راټول شوي دي، دا هم یو اتفاق او خپل کاکا وپېژني، خپل ماما وپېژني، خپل نږدې تربور وپېژني، زموږ د دین، زموږ د مذهب، زموږ د کلتور، زموږ د رسم، زموږ د رواج، زموږ د عنعنو خلاف کوي. موږ باید د هغوی سره مقابله وکړو او هیڅکله هیڅ چاته که هغه د اسلام په جامه کې مسلمان وي خو اسلام او افغانانو ته خطرناک وي، او که کافر وي خو چې د افغانستان کې د دغه مقدس دین اسلام سره دښمني کوي، د قرآن سره یا د موږ د پیغمبر د سنت سره دښمني کوي، یا د افغانانو له دغه پاکې مفکورې سره خلاف کوي، نو موږ د هغې باید مقابله وکړو او هیڅ چاته د دې وخت اجازه ورنکړو چې موږ په اسلامي عقایدو په مسایلو کې او همداسې په عنعنوي مسایلو کې دوی مداخله وکړي. موږ تاسې د خپل قوم په سلسله باندې چې دلته موږ راټول سوي یو، ما مخکې هم ویلي بیا تکراروم، دا ښه خبر ده. موږ تاسو د الله پاک اتفاق او اتحاد راکړي، د هر ځای نه چې ورونه راځي یو د بل سره تعارف وشي او یو د بل سره په هغه سیاسي مسایل دي که عقیدوي مسایل دي منسجم او منظم وګرځېږي، تر څو پورې چې یو واحد رهبري دلته راپیدا سي، یو واحد شورا دلته راجوړه سي او د هغې لپاره اعضا وټاکل سي، کمیسیونونه دې جوړ سي، د نورو علومو سره دې په تماس کې سي، مشران دي، علما دي، جهادي رهبران دي، نور سیاسي خلک دي، هغوی سره باید خبرې وسي او یو متحده متفقه سرتاسري شورا باید د افغانستان په سطحه جوړه سي چې په هغې کې موږ وکولی سو چې خپله اسلامي، عقیدوي، سیاسي، کلتوري هر قسم باندې غوښتنې موږ باید سرته ورسو او یو څه نتیجه لاسته راوړو. دا چې ورونه ډېر دي، ټول ورونه به خبرې کوي، په آخر کې دومره وایم چې لوی خدای جل جلاله دې د سحاق دغه شورا متفقه او متحده وګرځي او د بریا په لور باندې د الله پاک سوق کې ودرېږي او د لوی خدای جل جلاله نه په افغانستان کې یو صحیح کامل سالم نوي یو ښه نظام غوښتنه کوي چې الله پاک دې په افغانستان کې یو داسې نظام راوړي چې هم کفري دنیا ته جوابګوی وي او هم تش په نامه اسلامي ګاونډي هېوادونو ته چې د افغانستان له منځول غواړي هغوی ته هم جوابګوی واوسېږي، مستقل او آزاد دي. د تاسو له توجه نه یو نړۍ مننه کوم. انور خان سحاق د قرهباغ د ولس په نمایندګۍ باندې په درناوي سره هیله کېږي چې د میکروفون شاته تشریف راوړي او خپله عالمانه وینا مو تاسو ته واوروي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد المجاهدين وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لطولنا مخي زد خپل ګران مشران، قومي مشران، د شورا مشران، وکیل صاحبان، علماء، مجاهدین څوک چې په دې تالار کې وجود لري او زموږ غونډې ته تشریف راوړی ده، زه د پیغمبر حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم تحفه غواړم څه مختصرې خبرې د تاسې حضور ته وړاندې کړم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله داسې یوه غونډه وه تاسې به د خپلې خبرې په الحمدلله باندې شروع کړئ، ځکه چې په هغې کې خیر و برکت ډېر ده، ځکه چې د موږ او تاسې ټول اجتماع د خیر کار ده. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ به چې کله داسې یو غونډې ته جګ شو د خپل په خبرو کې به یې داسې وینا کوله، په دې ولسونو باندې به یې غږ وکړه چې موږ او تاسې به اول یو کمیسیون جوړ کړو، دا د خلکو وینا او شکایات خبرې به ټولې راټولوو، د هغه د حل دپاره به لاره جوړوو.
تر څو هغه مشکل د موږ تاسو حل شي. او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خپل خلافت په وخت کې کله به چې داسې خبرې کولې حواله وینا به د دا وکدمانه کومه ساوه خطا اشتباه شوي زه دې ته حاضر یم چې تاسې د خپل انتقام د مانه واخلئ کنه ما ته عفه وکړئ. عفه په ډېر ښه شی ده. همیشه موږ او تاسې که په داسې مجالسو کې کومه اشتباه ساوه خطا یا نور انتقادونه یا بعضې مغرض کسان داسې بعضې سوالونه ورسره مطرح کېږي نو موږ او تاسې باید هغه ته عفه وکړو، هغه په هغه ګناه باندې ونیسو. د خپلې وینا د خپلې طرحې د خپلې برنامې باید داسې دقیق خلکو ته وړاندې کړو چې هغوی دې پوه شي چې نه دغه خلک د دغه ملت خلک دي، مسلمانان دي، هغه د وطن د آبادۍ د وطن د نظام د حمایت خواست کولان دي. ځکه دا خبره ما وکړه چې افغانستان نن په داسې مصیبتو باندې ککړ ده چې افغانستان ټول ملت په قومونو باندې په ژبو باندې په سمتو باندې په تنظیمونو باندې تقسیم شوی ده. دغه کینه او کدورت چې په افغانستان کې ده د دغه ټولو عامل د دغه بدبختي و چې دښمنانو د دین د وطن د اسلام مسلمانانو ټول متفرقه کړه. نن چې موږ راټول شوي یو د قومي په سیستم باندې نو زه په دې باندې ویاړم، افتخار کوم هغه ورونو چې په دې لارې تکلیف کړی زحمت یې ایستلی ده او دغه اجتماع او دغه ټولنه جوړه کړې ده د دې دپاره چې افغانستان په ډېر نن موږ او تاسې وینو چې په افغانستان څه ورځ ده، هره ورځ د مسلمانانو وینې تویېږي، هره ورځ د مسلمانانو جګېږي، هم د مسلمانانو غږ څوک نه اوري. علت څه ده؟ دا د موږ او تاسې بې اتفاقي ده. دا بې اتفاقي په چا کې ده؟ زه به دا وینا چې زه هر څه کومه دواړه اړخه به یې زه وایم. نن وغواړو کوي نه غواړو پښتانه په افغانستان کې په اکثریت کې دي. نن دغه نفاق و بدبختي او دغه مصیبت چې د موږ کور ته راغلی چې د بیرون نه په موږ او تاسې جهاد اعلانوي او دا هغه ولسونه دي چې دوی د سوپر طاقت په مقابل کې د خپل اولاد د خپل ځان قرباني ته ورکړی او افغانستان دپاره یو ژوندی تاریخ ګټلی ده. نن د موږ او تاسې هغه جهادي ورونه، هغه قومي مشران، هغه واقعي علما د موږ او تاسې نن د هرې خوا نه تهدیدېږي، وژل کېږي، د وطن اواره کېږي. که چېرې واقعا دا قومونه سره متحد شي، هغه ورونه چې د موږ او تاسې د پردیو په لاس کې دي، د پردیو په هدفو باندې دواړه جانبه وژل کېږي، دا دعوت چې دا سیستم موږ او تاسې جوړ کړو نو دا به غټه توره د موږ او تاسې وسیږي. افغانستان انشاءالله د موږ او تاسې په وحدت باندې جوړېږي. ځکه چې هر انقلاب هر تحول راغلی ده د افغانستان د سرحداتو نه پښتنو د خپل غږ جي کړی چې دښمنان د دین د وطن د دینه ناوړې استفاده کړې ده. ګورئ په افغانستان کې ژوندی تاریخ ته اول تاریخ به زه ته د انګلستان ووایم چې 3 دورې په افغانستان کې دوی شکست خوړلی ده. لاړ شئ تاسې قندهار ته وګورئ، هغه تاریخ شته که نشته. د جهاد د مجاهدینو لور او د موږ او تاسې مشران ډیلي او تغه پورې رسېدلي دي، همه په دغه توطیه باندې بېرته شکست هم خوړلی ده، د خپل تاریخ د خپل ابتکار هر څه د لاسه ورکړي. لکن نن بیا هم موږ یو ژوندی تاریخ لرو. د موږ تاریخ نړیوالو دنیا امریکایانو کفر یهود ټولو مطالعه کړی ده. په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان ملت یو مسلمان ملت ده، یو وطن دوسته ملت ده، په وطن مین ملت ده. د وطن په مقابل کې د دین په مقابل کې د هیڅ طاقت خبره نه مني. وخت چې دا دوه اثره په موږ کې موجود دي، خو موږ او تاسې کولی شو چې د خپل وطن د خپل هېواد جوړ کړو، افغانستان د دغه بحران د دغه نفاق او د دغه بدبختي نه وباسو. ان المؤمنین اخوة فاصلحوا بین اخویکم. مسلمان د مسلمان ورور ده،
دا صلح وحدت د خدای حکم ده چې موږ او تاسو د خدای حکم په ځای کو کچېره واقعا موږ په دغه عقیده وسیږو او د اسلام په چوکاټ کې د قانون په چوکاټ کې موږ او تاسو قدم کېدو او په دې باندې عمل وکړو ان شاء الله تعالی زه به درته اطمینان درکوم چې افغانستان او زموږ کور به جوړ وسیږي وخت چې دا بدبختی او کینه او کجورات او نفاق او رانه دربدري په دې وطن کې دا د موږ او تاسو د بې اتفاقۍ نه ده یعنی د موږ او تاسو شورا یا ټولنه دغه اجتماع په دې عنوان نه ده لکه دلته چې لیکلي پښتو افغانان ټول پښتانه دي ټول د دې وطن بچیان دي هر څه چې موږ په قومونو په ژبه باندې په ناوړه هغه باندې موږ د استفاده کوي موږ د خبرې علما ټول شته موږ یې ردوو دا ټول یو ملت ده قومونه شته لکن د موږ او تاسو ټولونه اجتماع د دې لپاره ده چې موږ قومونه سره ټول کو د ازبک سره تاجک سره ترکمن سره هزاره سره څوک چې په دې وطن دي ټول سره به متحدېږو د افغانستان د جوړولو د آینده د ذهن لپاره هغه سړی چې واقعا هغه مسلمان وسیږي بادر کا سړی وسیږي په دې وطن کې خپوړې کړي په دې وطن کې قرباني ورکړي او زموږ تاسو درد سره موږ تاسو به هغه سړی درو دغه نه به حق غوښتل کیو چې د آینده لپاره د موږ لاس دغه په ګروان کې وسیږي چې دغه کله پلارو نسب موږ تاسو معلوم وسیږي نن په افغانستان کې دغه حالت ده چې هر ورځ موږ اورو چې اطلاعاتي ادارې جوړیږي دغه ملت دغه قومونه دغه وطن هیڅ په نظر کې نیولای نه ده چې قرباني چا ورکړي سرنوشت افغانستان د چا په لاس کې ده غوښتنه د موږ د ولسونو د سیاسي تبدیلونو د ځوانانو د دوی غوښتنه څه ده تاسو په تلویزیونونو کې سره وینئ دا د موږ او تاسو په سرنوشت باندې لوبې دي که واقعا موږ او تاسو سره متحد شو په وحدت کې هیڅ سړی موږ او تاسو انحراف نشي راکولی کولی شو چې په ټولو حرصو کې دې ملک ته دې وطن ته د آینده نسل ته ځوانانو ته موږ او تاسو داسې یو سالم بنیاد کېدو داسې یو قانون جوړ کړو چې هغه د موږ او تاسو دین شریعت اسلام سره مطابقت ولري او هغه قانون په ټول ملک حکم فرما اوسیږي موږ تاسو د هغه قانون د چتر لاندې موږ تاسو ژوند وکړو دا چې موږ دیموکراسي په نامه په عنوان باندې افغانستان ته دا بیان ورکړل کېږي ورونو دیموکراسي په هر ملک په اسلام کې په شریعت کې قرآن دې ته اجازه ورکړې ده هم د اسلامي ملکو کې د اسلام کوشش کې قرآن موږ تاسو ته ګوره داسې وینا کړې ده چې هر عالم د موږ او تاسو په هر جمعه کې د هغه قرآن مطابق د آیات حدیث وینا راته کوي کله چې د کفر د یهودو د انګلیسو او د نامسو کارو د دې وینا کوي بعضې خلکو ته سوالونه پیدا کېږي دا عالم څه وایي عالم د خپل د ګېډې نه غږېږي عالم د دین د اسلام د قرآن د آیات حدیث باندې غږېږي حدیث شریف ده چې هر انسان په خوله یو شی وسیږي په اړه بل شی وسکي هغه خدای کې قابل قبول نه ده ګورې د قرآن په هر ځای کې علما شته ده ویشتري وعمل صالحات او بعقیده کلمه د ایمان په کار نه ده وایي هغه سړی چې په خوله یو وایي په اړه بل وایي هغه مسلمان نشي کېدلی که چېرې واقعا موږ او تاسې په اسلام باندې راټول شو د وطن حساب را سره وسیږي نو زه دا کاملا درته اطمینان درکوم چې دا وطن به د دې بدبختیو د دې مصیبتونه به خلاصي دا نه چې موږ به د خپل همسایه ملکو سره یا نړیوالو سره مخالفت ولرو نه لرو د خپل سیاسي روابط نړیوالو سره به موږ ساتو د موږ خپله غوښتنه به لرو د خپل وطن به خپله ساتو دا چې د بلې خوا نه په موږ جهاد اعلانېږي چې افغانستان کفر یهودي انګلیس نیولی ما مخکې درته ویلې چې کفر یهود زه نه منم مجاهد ما 300 نفر مجاهدین قرباني ورکړي دي په دې وطن کې درېیمې ډکې کړي دي اما سیاسي روابط کې همه جانبات چې افغانستان په داسې یو استراتیژیک واقع ده چې هیڅ وخت به دا ملک ارامه نه وي ایران به د یو خوا ته پروګرام جوړوي پاکستان به د بله خوا نه جوړوي
روس به د بله خوا نه جوړوي او چین به د بله خوا نه جوړوي، امریکا او یهودان به د بله خوا نه جوړوي. همامونږ به داسې وحدت او اتفاق او اتحاد د خپل جوړوو تر څو هغوی دې پوه شي چې هغه زموږ اسلامي او قانوني هغه غوښتنې ته دوی متوجه شي. نورونه زه ډېر خوشحاله یم ځکه چې دلته خبرې ځکه ډېرې دي په داسې اجتماع کې چې موږ هر څومره خبرې وکړو یعنې خبرې ډېرې خوندورې دي او احساس د خوښۍ کوو د دې مجلس نه، ځکه چې دا وطن همدغسې اجتماع او همدغسې ټولنو ته ضرورت لري. که چېرې موږ دغه اجتماع ته دغو ټولنو ته دوام ورکړو، د خپل قومونه ټول راټول کړو، انشاءالله زه دا کاملا درته اطمینان در کوم په هر ګوشه د افغانستان کې چې په هر سرحد کې پښتانه پراته دي باید را دعوت یې کړو. که نن هغه ورونه راشي په دغه نظام کې هېڅ مشکل موږ نه لرو. دا کور دا وطن د افغانانو ده، افغانان باید د خپل کور وساتي. نو زه بیا هم د تاسې ټول نه اظهار د تشکري کوم، ډېره مننه کوم هغه ورونو چې په دې لارې تکلیف یې ایستلی، زحمت یې ایستلی ده، د اجتماع او ټولنې جوړ کړي. یو جهان سپاسګزاري کوم. زه به د خپلې خبرې ختمې کړم چې ورونه دي نورونه هم بیانو خبرې لري. واخر دعوانا الحمدلله. ولسي غونډې له ننګرهار څخه راغلی میلمه ښاغلی مصطفی صاحب احسان الله څخه هیله کېږي چې د میکرافون شاته تشریف راوړي او اگر چې وخت کم ده یو لنډه وینا ستاسو حضور ته واوروي. نعرې تکبیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرو قدرمنو د سحاق قوم مشرانو کشرانو راغلو مېلمنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ یم چې نن دغسې یو اتفاق یو اتحاد ګورمه. واقعا ډېر اتفاقونه او اتحادونه موږ ګورو، مخکې وراخې صاحب ویلې د تلویزیونونه ګورو د دې وطن د ورانۍ په خاطر جوړېږي، د قدرت ته د رسېدو په خاطر جوړېږي. نو دغسې اتفاقونه انشاءالله که دوام وکړي او ټول قومونه هر قوم اتفاق جوړ کړي، مشران وټاکي او بیا دغه مشران سره کښېني انشاءالله په خبره رسېږي سره. واقعا دغه مخکې وراخیل صاحب ویلې شرایط راغلي دي. دغه وطن نه راته پنجابی جوړوي، نه راته ایرانی جوړوي، نه امریکایي جوړوي، نه اروپایي جوړوي. دوی ټول د خپلو ملي ګټو په خاطر ته راغلي دي او زمونږ او ستاسو د غمه نه دي نیول. دا وطن د خپل افغانان جوړوي. دغسې جرګې مرکې ولسونه دا به جوړوي. راځئ تاسو وګورئ، موږ او تاسو باید د نورو بالخصوص د خپلو همسایه ممالکو نه عبرت والو. یو مثال تاسو درکړم چې تاسو ولیدو د پاکستان دا تیر انتخابات په تاریخ د پاکستان کې ناامن انتخاباتو او په تاریخ د پاکستان کې ډېر خلک راوتلی وطن، ځکه ولس پوه شو چې بل لاره نه لرو چې راځئ دا خپل سرنوشت په خپله وټاکو. نو موږ او تاسو باید په دې پوه شو چې په توپونو، په ټانکونو، په بمونو، په جنګونو که دا مملکت جوړېده دغه د 30-40 کاله به زمونږ مملکت جوړ دی او نه جوړېږي. غیر د دې نه چې موږ سره کښېنو، اتفاق وکړو، اتحاد وکړو او فکر وکړو. واقعا دغه د سحاقو سرتاسري شورا موږ د مشرقي کې میشت سحاق قومونه په پوره اخلاص ملاتړ کوو. په هغه کې موږ سره حاضر یو، مالي، جامي
هر رقم هغه چې په موږ راځي انشاءالله موږ هم هلته ناستې لرو. موږ په مشرقي کې هلته په میاشت کې 2 میاشتې کې یو دفعه ناسته لرو د اتفاق او اتحاد دپاره. څو ورځې مخکې هم موږ یو ناسته لرله، اکثره دوستان به په جریان کې. موږ خپل قوم او خپل ولس دې ته تشویق کړه چې راځئ چې خپل اتفاق جوړ کړو، دغه روان بهیر سره یوځای شو، کارتونه واخلو د انتخاباتو، رایو ته راووځو او د داسې شخص ملاتړ وکړو چې واقعي مسلمان وي، افغان وي، مجاهد وي، په وطن مین وي. نو ستاسو مشران له هم زمونږ دا خواهش ده چې انشاءالله موږ به دغه نننۍ غونډه دوامداره کوو او دا به په زونونو ته رسوي، نه تنها په کابل کې به منحصره کېږي، دا به په زونونو ته ځي، ولایتونو ته به ځي. زه نن سهار خبر شوم زمونږ څه دوستان وکیل صاحبانو هغوی هم خبر نه وو. یو حاجي صاحب امیر خان یار خبر و چې هغه یو څه علما راغلي چې وزیر صاحب دفاع سره ملاقات لري، هغوی سره لاړو. هغه هم کېدای شي راشي که نه هغه هم راته وویل چې زما سلامونه او احترامات دې ټولو ته تقدیم کوي. نو دغه غونډې دغه شوراګانې نه تنها په دې سیاسي هغه کې باید استعمال شي، اقتصادي، فرهنګي، اجتماعي. تاسو وګورئ یو لږ معلومات به زه درکړم په اقتصادي برخه کې. راځئ چې دغه ته تبلیغات وکړو. زمونږ اقتصادي او سیاسي او اجتماعي پروګرامونه دا باید حکومت جوړ کړي، پلانونه جوړ کړي، استراتیژي جوړ کړي. خو متاسفانه زمونږ دغه 10 کاله یا څو کاله په همدې هغه کې تېر شو چې څنګه څوک قدرت ته ورسېږي، څنګه څوک د قدرت نه وغورځي، بل پکې نه په ده کې وخت تېر شو، هېڅ پیشرفت نه شو. تاسو ګورئ د ټولې دنیا پیسې رالې او ورک شو. یو کور ده 2 ورونه دي 2 موټر اخیستې دي، 3 ورونه 3 موټر اخیستي. ښه د تیل د استهلاک د مصارف دغه پیسې باید راغلی وي په بانک کې اچول شوی وي، په ده باندې یو ښه فابریکه جوړېده، یو ښه ښاري سیم جوړېده، هم ګټه وتله. مثال تاسو ګورئ په دغه میدانوي سړک باندې تېرېږئ هوټلونه جوړ شوي دي، د 1000 نفر هوټل، د 15000 نفر هوټل، د 10000. ښه یو ځوان غریب وادی پټی خط کې قرض وکړي در په درسي، دا رواجونه او دغه شوراګانې د هغه په دې باندې باید بحث وکړي سره. غریب 1 لک 2 لکه ډالر قرضه رسي، نو سبا ته هېڅ هم دا ډوډۍ هم ختمه شي، هغه هم ختمه شي، بس څوک خوشحاله او څوک خفه. همدارنګه موږ او تاسو نور قانوني پروګرامونه دي. دا وطن به آینده په قلم جوړېږي، نه په ټوپک. که په ټوپک جوړېده جوړ شوی به. راځئ چې موږ او تاسو خپل ځوانان تعلیم ته واچو. د کانکور د دغه شورا کې داسې یو کمیټه سازه شي چې موږ د خپل قوم ته تعلیمي پروګرامونه برابر کړو، د کانکور آمادګي برابره کړو، پوهنتونونو ته ولیږو خپل ځوانان. آینده کې که قدرت نیول کېږي، که په دولت ته ځئ په قلم به ځئ، نه په ډله باندې ثروت څه به سړی نشي تللی، هلته به په قلم او په پوهه به ځئ. راځئ دې ته کار وکړئ. همدارنګه زمونږ ستاسو د قوم ډېر وکیل صاحبان په پارلمان کې دي، دې نه زما خواهش ده چې بورسونه راځي خارجي، د هر قوم وکیل صاحب ځي. تاسو ګورئ د اقلیت قوم وکیل صاحبانو څومره کسان خارجي بورسونو ته لېږلي دي، او دا به آینده د مملکت کدرونه وي، او زمونږ او ستاسو ځوانان به د دې قانون او د دې هغه نه نه وځي. راځئ دغه ته کار وکړو. همدارنګه په امنیت کې موږ او ستاسو پښتانه واقعا هم مړه شو او هم پړه شو، هم مړه کېږو، هم چاپېره باندې وال کېږي چې هم پړه کېږو چې دا القاعده شو، دا پلانکې شو، دا شو. دغه ته کار وکړو
که راویښ نه سو تاسو به وګورئ چې آینده کې به یو سور خط زموږ نه تاوي خارجیان به ځي په قبرونو کې به بمونه الوځي په جوماتونو کې به الوځي کار به راته نه پیدا کېږي د بېکارۍ د وجې به یو بل سره نښلو او بې پلوټه تیاره به راځي او بم به غورځئ نو زما هیله او ارزو د دغه مشران به دا ده چې همدغه آغاز او شروع ده راځئ چې دا ټول جوانب وسنجو داسې نه چې راټول شو سره په تلویزیون کې وښودو او بس لا خدای په امان اتحاد جوړ شو بیا یو دوه مشران ناسي چې وروره دغه د صحابو قوم راټول شو او موږ راټول کړو موږ ته څه امتیازات راکړو نه راځئ د امتیازاتو نه تېر شو د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې ملي ګټو ته ترجیح ورکړو که موږ او تاسو ملي ګټې وکړې شخصي ګټې زموږ او تاسو پکې دي راځئ موږ او تاسو هر د شخصي ګټو نه د خپل قوم ګټو ته ترجیح ورکړو خپل قوم ته ګټه وکړه زموږ او تاسو ګټه پکې ده نو انشاءالله بیا هم د ټول مشرقي کې میشت د صحابو قوم سلامونه او احترامات تاسو ټولو ته وړاندې کومه زموږ د خوا نه تاسو ته دعوت ته ټول مشران راسې مشرقي ته ټول ترانسپورتي لوجستیکي ټول پروګرامونه موږ په غاړه اخلو د هماغه ځای نه شروع کوئ بله غونډه په مشرقي کې وکئ بله غونډه په بل ژوند کې وکئ بله په بل ژوند کې وکئ چې هلته یو تعداد زموږ او ستاسو قومیان یا رسیدګي نشي کولی هلته نشي راتلی دا شناخت هم پیدا کېږي سره تګ و راتګ کې یو روابط هم پیدا کېږي زه دغه ډېر دوستان پېژنمه ډېر مې نه لیدلي او الحمدلله ډېر خوشحاله شوم چې موږ دغسې مشران لرو دغسې دوستان لرو دا په همدغسې ناستو په تګ و راتګ باندې سره هغه کېږي موږ ستاسو خدمت کې د دغې غونډې د دغه شورا ملاتړ او بیا هم چې مخکې ورو وویلي یو عسکر په حیث موږ خدمتګار یو تشکر والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ولسي غونډې انجینر صاحب مومن صاحب صلی الرحمن راغلی ده سټیج سر ته به راوبولو چې یو شعر تاسو ته وړاندې کړي او پس له هغه نه به حاصل خان پنځه ویناوې وکړي او د لیوال صاحب په ویناو سره به مجلس ته خاتمه ورکړو انشاءالله محترم انجینر صاحب مومن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د صحاق د قومونو د شورا د رهبري کمیټې د غړو څخه په ډېر درنښت سره مننه کوم چې په دې ځلانده غونډه کې ماته د خبرو کولو اجازه راکړه او زه خپلې خبرې د یو شعر په ژبه شروع کوم وی د صحاق د قوم یووالی ښه ښکارېږي د صحاق د قوم یووالی ښه ښکارېږي چې ونه لري بېلوالی ښه ښکارېږي ورونو پوه شئ اتفاق کې برکت ده ورونو پوه شئ اتفاق کې برکت ده دا څرګند ده چې نفاق کې هلاکت ده پام کوئ دا د نفاق په لاره مه ځئ پام کوئ دا د نفاق په لاره مه ځئ د ورورۍ او اتفاق په لاره تل ځئ د یووالي لار کې ډېر دي اجرونه د بېلتون په لار کې ډېر دي کړاوونه زه مومن د شعر په ژبه کړم خبرې د نفاق ور خدایه موږ څخه لرې که موږ په مینه او اخلاص سره د افغانستان د ټولو وګړو اوږه په اوږه کار وکړو دې کې شک نشته چې زموږ ګران هېواد به د نورو پرمختللو هېوادو کې حساب شي ګرانو دوستانو د یو بل شعر په ژبه چې په ژبه لوستلو ستاسو په اجازه شروع کوم چې عنوان یې دی په خیر راغلی د هېواد ښکلو پتمنو په خیر راغلی په وطن باندې مینو په خیر راغلی
تاسو راغلی د وطن خدمت لپاره په دې پاکو قدمونو په خیر راغلی د سحاق قوم تاریخونو کې څرګند دی د سحاق قوم تاریخونو کې څرګند دی سازنده د تاریخونو په خیر راغلی چې د جهل ناپوهي ورونه بل شي چې د جهل ناپوهي ورونه بل شي مړه کوونکو د ورونو په خیر راغلی نعرې تکبیر تکبیر پلار نیکه شمله مدام چې هسکه ساتي پلار نیکه شمله مدام چې هسکه ساتي د خپل پلار خو اولادونو په خیر راغلی پلار نیکه شمله مدام چې هسکه ساتي د خپل پلار خو اولادونو په خیر راغلی په کلک عزم سره وکوي یووالی په کلک عزم سره وکوي یووالی ډاکټران شي په کلک عزم سره وکوي یووالی ډاکټران شي د دردونو په خیر راغلی بیچاره مومن بس تاسو نوکري کړم شاګردي کړم بیچاره مومن بس تاسو شاګردي کړم استوار شي په علمونو په خیر راغلی ګرانو وطنیانو دا چې نن په دې پرتمینه غونډه کې موږ د سحاق د قوم سپینږیري او ځوانان راټول شوي یو موږ هدف یوازې د وطن د آبادولو او سمسورتیا په خاطر ده د افغانستان ټول قومونه او ولسونه زموږ ورونه دي او موږ خپله پراخه د ټولو قومونو په مقابل کې خلاصوو او د ټولو قومونو په مرسته دا ویجاړ افغانستان جوړوو چې په دې هکله یو بل شعر ستاسو په اجازه ولولم چې مینه ده لستوري د سحاق قوم ټول شوي لستوري به جوړوو او دا وطن به جوړوو لغمان نه به شروع کړو ننګرهار ته به ورځو دا وطن به جوړوو وروسته به بیا لاړ شو د کونړ د هسکو غرو ته د هغوی شازلمو ته که څوک هلته ویده وو نو هغوی به ویښوو او دا وطن به جوړوو لاړ به شو پکتیا ته ولسونه به خبر کړو راټول به یې سراسر کړو په خیر او اخلاص سره مجلس ورسره کړو دا وطن به جوړوو زو به پکتیکا ته په لوګر باندې تاویږو هغوی سره غږیږو میدان وردګ دواړو ته به ځان وررسوو دا وطن به جوړوو لاړ به شو پروان ته د پروان په شنو باغو کې په هغو سردرو کې سپینګیري او ځوانان به یې خدمت ته هڅوو دا وطن به جوړوو د بغلان او سمنګان خلک ګوري ځي مزار ته د بلخ تاریخي ښار ته وی د هغوی په خدمت کې به غفلت هیڅ نه کوو او دا وطن به جوړوو لاړ به شو کندوز ته د تخار او بدخشانو د دوی واړه مشرانو واړه به راټول کړو مصلحت ورسره کړو دا وطن به جوړوو زو به قندهار ته پر عزه چې به ټولېږو پرې موږ به مېلمه کېږو مسیان د میرویس او احمد شاه راټولوو دا وطن به جوړوو لاړ به شو هرات ته په هرات کې عالمان دي د علم پتنګان دي د فراه او د هلمند او د بادغیس خلک نازوو او دا وطن به جوړوو زو به شو برغان ته هلته خلک غونډوو د لیلي په دشته ځو هلته میمنه کې به هم صلح راولو دا وطن به جوړوو زه به دا کندي ته په بامیانو کې تویږو خدمت کې لوبیږو خدمت کې د غزني په ولایت کې به څه دمه ووهو
دا وطن به جوړو. زر زر یې وایم، زه خیر یم. زبرای کندی ته په بانیانو کې تلیږو، خدمت کې یې لوبیږو، خدمت کې یې لوبیږو. د غزني په ولایت کې به څه دمه ووهو، دا وطن به جوړو. دا ټول به راټولېږو په کابل کې به ښه کار کړو، جادې به یې ګلزار کړو، جادې به یې ګلزار کړو. په هر کنج و کنار کې فابریکې ودانوو او دا وطن به جوړو. د هر ولایت نوم په دې د هر ولایت نوم به په جهان کې موږ اوچت کړو، ساتلی به یې پټ کړو، ساتلی به یې پټ کړو. د علم په زانګو کې به هر یو زنګوو، دا وطن به جوړوو، دا وطن به تکبیر تکبیر. چا چې د شورا د بنسټ ټوله خفه کړې، په سترګو مې منلې، په سترګو مې منلې. د دې خلکو احسان به تر قیامته پورې وي، دا وطن به جوړوو، دا وطن به چا چې د شورا د بنسټ ټوله خفه کړې، په سترګو مې منلې، په سترګو مې منلې. د دې خلکو احسان به تر قیامته پورې وړي، دا وطن به جوړوو، دا وطن به جوړوو. څلور دېرش ولایته دا زموږ مشترک کور دی، خدمت په موږ پور دی، خدمت په موږ پور دی. د خدای په توکل سره دا پور ادا کوو او دا وطن به جوړوو، دا وطن به جوړوو. د صحافو په شورا کې زه یو غړی د لغمانم، له جهل سره ورانم، له جهل سره ورانم. د جهل په زخمونو به پټۍ د علم ږدو او دا وطن به جوړوو، دا وطن به جوړوو. چا چې د شورا کې د تیر کړي تکلیفونه، خدای دې ورکړي جنتونه، خدای دې ورکړي جنتونه. د دوی د پخو خاوره به موږ هر وخت مچوو، دا وطن به جوړوو، دا وطن به جوړوو. بعضو خلکو کړي دي نقدي ډېر کومکونه، خدایه ته ورکړې اجرونه، خدایه ته ورکړې اجرونه. که موږ پیسې نه لرو، ښې منډې به وهو، دا وطن به جوړوو، دا وطن به جوړوو. بعضو خلکو کړي دي نقدي ډېر کومکونه، خدایه ته ورکړې اجرونه، خدایه ته ورکړې اجرونه. که موږ پیسې نه لرو، ښې منډې به وهو، دا وطن به جوړوو او دا وطن به جوړوو. ښځه او نن دواړه په یو باغ کې ګلان دي، چې یو بل نه قربان دي، چې یو بل نه قربان دي. تبعیض د نن ښځې به له منځه ورکوو، دا وطن به جوړوو، دا وطن. ګورې بېچاره مومن خادم څخه زارېږي، په شعر درته غږېږي او په شعر درته غږېږي. په شعر یې که په نثر پرګنې بیداروو او دا وطن به جوړوو، دا وطن به جوړوو. د سحاقو کنټرول شویو له ستورو به وهو او دا وطن به جوړوو. تکبیر تکبیر. ستاسو د توجه څخه ډېره ډېره مننه. ولسي غونډې سره دا خبره شریکه کړې وه. بعضې شیان داسې دي سړي ته خوشحالي نصیب کوي چې هغه کې دغه د عزیزولۍ او دغه د قوم د اتفاق د اتحاد موضوعات دي. ما ورخیل صاحب سره نن په دې خبره شاید پوه شوی، خو زه دې خبره باندې وخته نه پوهېم. ده ته ما پارلمان کې کاکا زوی ویلې او دا به نن په دې پوه شوی چې ما ورته څنګه د کاکا زوی ویلې چې دلته په دې جلسه کې سره ناست شوي. خدای شته موږ په پارلمان کې ډېر وکیل صاحبان د سحاګو د قوم لرو چې هغه هر خیل پورې تړلي دي، خو په غټه کې سحاګ دي او بیا هغې نه بغیر موږ په غلجیو کې یعنې چې دا ډېر یو غټ قوم ده او د اتفاق او د اتحاد دپاره واقعا چې موږ تر اوسه پورې څه نه دي کړي. نو کولی شو چې د ملک دپاره هم کار وکړو، د ټول عالم اسلام دپاره کار وکړو. د خدای تعالی دې موږ ته وس راکړي په خیر چې دغه نننۍ غونډه زموږ د افغانستان، زموږ د عزیزانو، زموږ د قوم د آبادۍ
او د ترقۍ او د سوکالۍ سبب وګرځېږي. انشاءالله زه به د دغه شورا د خادم او د غړي او د خدمتګار په حیث باندې انشاءالله چې مشرانو سره د یو کشر په حیث باندې منډې وخمه. بیا هم تاسې نه یو ځل مننه کوم چې دغلته هم تکلیف ویستلی دی او د افغانستان د مختلفو ولایتونو سره راټول شوي یاستئ. انشاءالله چې دا لړۍ به همداسې جاري ساتو او منډې به هم ورته وهو او که چېرته موږ او تاسې په اتفاق و په اتحاد او یو موټی سره انشاءالله کولی شو چې د خپلو خلکو دپاره د افغانستان دپاره د مسلمانانو دپاره یو څه وکړی شو. مګر که داسې اتفاق او اتحاد هم سره نه وي لکه څنګه چې همداسې پراګنده یو نامعلومه یو نو همداسې به سره ورک شو. لکه څنګه چې پښتو متل دی وایي راځئ چې یو کېږو ګنې ورکېږو. نو لکه څنګه چې نن سره په خیلونو کې ورک یو که چېرته د دغه لوی نوم لاندې سره یوځای شو او یو شو انشاءالله را پیدا به شو، ترقي به وکړو، سوکالي به ځان ته راوړو، یو ښه آینده به ولرو. نو ډېره مننه کومه ستاسې مشرانو نه چې دغلته راغلئ او د اتفاق او اتحاد دپاره سره راټول شئ. زه انشاءالله ستاسې په خدمت کې یم. وآخر دعوانا نعمت الله صاحب نه هیله کوو چې د 2 دقیقې خپله وینا تاسو ته واوروي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كلمات الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. صدق الله العظيم. دلوی بخونکی او مهربان خدای جل جلاله پنامه چې مالک، خالق، رازق، عزت ورکونکی، ذلت ورکونکی د ټولو مخلوقاتو ده. درود او سلام دیوی په سرور کائنات خاتم النبی سردار الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پاک روح ته او دعا دیوی د اسلام مقدس دین سپېڅلي شهیدانو په حق کې. زه هم په خپل وار سره د هر څخه د وړاندې راغلي ټولو قدرمنو او عزتمندو د سحاق قوم ټولو شملورو جهادي قمندانانو، وکیل صاحبانو، د قوم او د ولس خدمتګارانو، دینی عالمانو، قاضي صاحبانو او تکړه او با استعداده ځوانانو ته خپل سلامونه، احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. قدرمنو او عزتمندو، زه نن ښایي ستاسو د اولاد، نن ښایي ستاسو د یو بچي په صفت باندې په واقعیت کې زما لپاره نن ځای د افتخار او د خوشحالۍ ده چې نن په دغسې یو عظیم او اوچت مجلس کې د خپلو شملورو مشرانو په منځ کې ناست او بیا راته د خبرو وخت راکولی شو. قدرمنو او عزتمندو، یو نو زه نه بلکې ستاسو هر یو بچی، د سحاق قوم هر یو بچی نن ستاسو په دغه راټولېدو باندې، نن ستاسو په دغه جمعوارۍ باندې نن ډېر زیات خوشحاله او خوښ ده. هغه ارمان، هغه ارزو چې د سحاق قوم د ځوانانو په منځ کې، د ځوانانو په زړونو کې د ډېر وخت نه و، الحمدلله هغه ارزو او ارمان نن د دغه مجلس او ستاسو د راټولېدو په برکت باندې د هغوی دغه ارمان نن پوره کیږي. قدرمنو او عزتمندو شملورو مشرانو، دا چې نن ماته هدایت راکړل شوی چې زه باید د ځوانانو په نمایندګۍ باندې یو څه ووایم، خپلو ټولو دغه شملورو، خپلو ټولو دا با غیرت او با همت او مجاهدو مشرانو ته دا ډاډ او اطمینان ورکومه چې د سحاق قوم ټول بچي، د سحاق قوم ټول ځوانان چې ستاسو اولادونه او ستاسو ورونه دي، ستاسو د دغې شورا چې زموږ خپله شورا ده، د دې تر څنګه به ولاړي او د دې یو عسکر به وي او د هر یو مشر هر امر او هدایت ته به خپله غاړه ږدي. په دې خاطر باندې چې هیڅ یو ځوان بغیر د خپل مشر د هدایت نه، بغیر د خپل مشر د رهنمایي نه، بغیر د خپل مشر د تشویق نه هیڅکله هغه پرمختګ نشي کولی، هیڅکله هغه یو پیاوړی او کامیاب انسان نشي جوړېدلی. د ژوند په هر عرصه کې د خپل مشر تشویق او د خپل مشر رهنمایي ته ضرورت لري.
زما په خپل فکر باندې کامیاب او خوشحاله ځوانان هغه دي چې هغه په خپل څنګ کې په خپل چاپېریال کې په خپل قوم کې ویښ او بیداره او با احساسه مشران ولري او الحمدلله دغه خوشبختي د سحاقو ځوانانو ته الله جل جلاله ورکړې ده چې داسې شخصیتونه په خپل څنګ کې لري چې خپل سحاق نه بلکې ټول افغانستان د هغوی په شخصیت د هغوی په علمیت د هغوی په غیرت او په همت باندې چې دا فخر او افتخار کوي انشاءالله د دغه شورا په جوړېدو سره ستاسو په دغه جمعوارۍ سره دغه ځوانانو ته نور هم چې دا تشویق سو او انشاءالله ستاسو په دغه راجمع کېدو باندې به دغه ځوانان به نور هم داسې کارونه کوي چې صرف د سحاق قوم نه بلکې د ټول افغانستان سر اوچت کړي الحمدلله خپلو مشرانو ته یو بل ډاډ هم ورکومه چې نه په تعداد کې د سحاق قوم ځوانان د چا څخه کم دي نه په غیرت او نه په همت او نه په میړانه کې د چا څخه کم دي او نه د علم او د پوهې او د سیاست په میدان کې د چا څخه کم دي الحمدلله جای ډیر د شکرانګۍ ده چې په زرهاو ډاکټران نن موږ په کابل او په ولایاتو کې لرو او د افغانستان د خلکو په خدمت باندې بوخت دي الحمدلله په زرهاو انجینران د سحاق قوم د ځوانانو نه دي او د افغانستان په مختلفو ساحو کې خدمت کوي همدغسې عالمان قاري صاحبان او څارندوالان او قاضیان دي انشاءالله دا یو ځل بیا د هغه ټولو مشرانو څخه مننه او تشکر کوم چې دا څو ورځې د دغې شورا په جوړولو باندې دوی تېرې کړي دي چې باید نوم یې ووایم ځکه د هغوی سره به ظلم وشي د حاجي صاحب قدرت الله سحاق قمندان صاحب اصیل وکیل صاحب زیرګل او ورسره نورو دوستانو لیوال صاحب چې ډېر زیات زحمتونه او تکلیفونه یې ویستلي دي الله دې دوی دغه تکلیفونو اجر ورکړي خبرې خو ډېرې دي زړه کې محترم ودانسر وایي چې وخت ډېر کم ده ستاسو ټولو د کامیابۍ او سوکالۍ په هیله الله جل جلاله دې آباد افغانستان لري او د افغانستان ټول قدرمن ټول عزتمن قومونه والسلام علیکم ورحمت الله ولسي غونډې ترخیل محمدی تکبیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما مشرانو علماء کرامو وکیل صاحبانو د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه راغلو د قدر ور سپین ږیرو له هر څه نه مخکې د افغانستان د سرتاسري د سحاقو د شورا نن دا د افتتاحیه غونډې مبارکي ټول امت مسلمه ته خصوصا د دې سحاقو قوم ته وایم الله جل جلاله دې دغه افتتاح د دغه سرتاسري شورا د سحاقو د قوم د اسلام او د دې وطن په ګټه ختمه کړي الحمدلله دا جای ډېر د شکر ده په انتفاخ کې ډېرې ګټې دي واورئ د خدای تعالی په مخلوق کې بیا خصوصا په حیواناتو کې دا مچۍ خدای تعالی ډېر ضعیفه مخلوق پیدا کړی ده عزیزان خو د دوی د انتفاخ له برکته
د دوی د یو ځای کېدو له برکته خدای تعالی دومره عزت دوی ته ورکړ چې د دوی له وجود نه چې شی خارجېږي هغه ته موږ او تاسې شات وایي او خلک په ډېر قیمت سره یعنی خارج هېوادونه په خارجي اسعارو باندې ترلاسه کوي او موږ او تاسې د افغانستان په سکه په افغانۍ ترلاسه کوو په ډېر غټ قیمت. دا بل له دې نه ډېر په وجود کې توانا مخلوق د خدای تعالی په حیواناتو کې سته خو خدای څه دا عزت نه ده ورکړی د هغو څه شی ده چې نفاق په منځ کې ده او انتفاق یې په منځ کې نسته. د دو کمال دا ده چې خدای تعالی دوی ته انتفاق ورکړ د انتفاق ذریعه دا راووتله چې د دوی له وجود نه چې شی خارجېږي هغه د موږ او تاسې لپاره الله جل جلاله یو رزق حلال کړی چې هغه په نوم د شات یا د اصل یادېږي. خدای جل جلاله نه غواړم چې د افغانستان د سحقو سرتاسري شورا خدای نمونه د مثال د مچې د هغه انتفاق وګرځوي چې د دوی داسې ثمره او اصل راوځي چې د ټولو افغانانو په دې کې خیر او فضل او رحم وي. زه خدای ته دا امید لرم انشاءالله العزیز چې دا شورا په ډېر یو پاک نیت جوړه شوې ده. دا شورا د کوم ګوند او د چا لخوا نه په ریموټ باندې نه کنټرولېږي چې سهار به په یوه خوا روانې او مازدیګر به په بله خوا روانې. دا د افغانستان د سحقو سرتاسري شورا به انشاءالله العزیز که خدای جل جلاله یې وکړي زه خدای ته دا امید لرم په دې انتفاق کې به اسلام او د افغانستان وطن ته ډېر فضل او ډېر خیرونه خدای تعالی ته را میسر کړي. دومره نن خوشحاله سوم قسم په خدای داسې په دې ځان جامو کې نه جایېږم چې دونه معزز مشران مې له دې چتر له یوې خیمې لاندې راټول ولیدل سره یو ځای مې ولیدل په دغه روان بهیر کې چې هر چا مالی او جاني قرباني ورکړې ده زه له خدای جل جلاله نه ورته اجر عظیم په دنیا او په آخرت کې ورته غواړم. د افغانستان راغلو معززو مشرانو د افغانستان د 300 څه کم یا څه زیات 80 ولسوالیو نه راجمع شوو مشرانو زه تاسو ته دا اطمینان درکوم زه به د تاسې د یو کشر ورور د یو وراره په حیث د تاسو د دغه پاک سپېڅلي اقدام ملاتړي په هر وخت او زمان کې به یې کوم انشاءالله العزیز. الله جل جلاله د تاسې ته نورم ډېر توفیق درکړي په ډېر اساس وخت کې دا اقدام وکړه چې د موږ او تاسې په مخ کې ډېر ملي مسایل را روان دي. دا اقدام د تاسو انشاءالله زه د افغانستان او د اسلام په خیر بولم. الله جل جلاله د تاسو ته اجر درکړي. الله هر قدم په تله د میزان کې واچوه چې چا تر دغه ځای پورې را تېر کړی. زه خبرې ډېرې نه اوږدوم زه په دې پوهېږم وخت د ډېر تېر سوی زه ډېر وځنډېدم د ما معذرت قبول کړي. زه هلته همداسې یوه جرګه وه خو هغه جرګه د صلح جرګه وه نو په هغې کې لږ ډېر بند سوم باید زه هم دلته 9 بجې را رسېدلی وی او ما هم د دې لرو مېلمنو میزباني کړې وی خو داسې هغه د ما نصیب کې نه و زه د هغې معافي غواړم. خدای دې د تاسې هر قدم په تله د میزان کې واچي. غرمه ده وخت ډېر تېر ده خبرو ته ډېر زیات ادامه نه ورکوم په زړه کې مې ډېر څه داسې زه ووایم خو زه په دې ډېر خوشحاله سوم چې دا د افغانستان د سحقو قوم دا ډېر نفوس لري په افغانستان کې دا ډېر پر نفوسه یو قوم ده او دا تاسو له یو چتر لاندې سره راټول کړه او دا ورک دوستان چې ما په کلونو نه ولیدلي او نن مې دلته د دوی په دې مبارکو جل بشرو باندې سترګې ولګېدلې. الله جل جلاله نه تاسو ته اجر عظیم غواړم په دنیا او په آخرت کې چې چا په دې کار کې اقدام مالی او جاني کړی ده
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اوس په دې برخه کې له ښاغلي ورور نوررحمن ساعت لیوال څخه چې د لوګر د ساکو او د پښتو تلویزیون د مشر او د پښتو د خدمتګار څخه په درنښت هیله کوو چې په خپله عالمانه وینا څخه زموږ تاسې د غرنۍ جلسې ته د پای ټکی کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلو مشرانو، درنو د قوم مشرانو، د خیل مشرانو، د لرې لرې څخه راغلو ساکانو، زما ترونو، زما د کاکا زامنو، ستړي مه شئ. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره دلته د زړه خواله کومه او د ټولو څخه بیا ډېره مننه کوم چې په اخره باندې د هغه غټ مسؤلیت د غونډې د پای ته رسولو ما ته راوګماره. زه د دوی ډېره مننه کوم. د دغه مسؤلیت چې زه ادا کړم، زه به د دغه مشرانو چې دوی ډېرې عالمانه، ډېرې په ځای، ډېرې غوره خبرې وکړې، د هغو ځینې ټکي چې ډېر مهم دي او ډېر غوره دي، زه د غونډې د اختتامي وینا په صفت زه خپلې خبرې په ځای پرېږدم، په هغو به اشارې هغو ته وکړم. په سر کې زه د ښاغلي حاجي صاحب خالد نه ډېره مننه کوم چې د شورا یا جرګې په جوړښت باندې او د هغو په موخو باندې خبرې وکړې، ډېرې عالمانه وې، ډېرې ښکلې وې. او بیا د ټولو مشرانو نه مننه کوم چې یو شي ته هر یو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، او هغه اشاره دا وه چې دوی هر یو د ساکو د شورا دپاره د کمیسیون یا د یو جرګګۍ د مشرتابه غوښتنه پکې نغښتې وه. ځینو الفاظو کې زغرده راووته، په ځینو کې زغرده راونوته. زه غواړم په دغه ټکي باندې لږ څه رڼا واچومه. ښاغلو موږ او تاسو دا د تېرو 3 لسیزو ډېرو سختو ستونزو، د ډېرو ویشونو، د ډېرو په برخه وختونو شاهدان یو او ځینې وخت خپله حصه یو. په دغه کې بیا ځینې وخت داسې شوي دي چې موږ او تاسو یو مشر ټاکلی دی، هغه مشر د مختلفو مسؤلیتونو یا د مختلفو غوښتنو یا د مختلفو فشارونو له وجې نه کله چا ورغمل کړی، کله چا یو خواته بولی دی، کله د یو ملګرتیا په اساس، کله د یو بل په اساس د یو چا سره تللی دی. نو د ساکو شورا ته به زما دا هیله وي چې د ساکو په شورا کې یا د ساکو په جرګه کې موږ او تاسو د مشرانو یو جرګګۍ ولرو چې په هغه کې ټول مخورو ته ځای وي او هر وخت ورته وي چې دوی راشي د ساکو شورا یا جرګه د ساکو جرګګۍ وچلوي، نه د ساکو یو مشر، ځکه چې د ساک ټول قدرمن خلک دي، ټول پوه خلک دي، ټول په وطن میل خلک دي او ټول شکر د مسلمانان دي. د هغه موضوع وروسته زه راځم د ښاغلي عبدالجلیل ساک صاحب یو خبرې ته اشاره کوم چې دوی وویلې چې ساکانو په زرګونو کلونه دلته حکومت کړی دی او ډېر ښه حکومت یې کړی دی. هغه حکومت هم که اخرې ته تاسو لاړ شئ وبګورئ چې ساکانو دغه حکومت په کومه بهرنۍ ایډیالوژي، په کومه بهرنۍ تګلاره نه دی کړی، بلکې ساکانو په خپله جرګه باندې، په خپله خبره، په خپل نرخ، په خپل دود باندې دا حکومت کړی دی. زه یو ځل بیا تاسو دغه مسؤلیت ته متوجه کوم چې راځئ پردۍ فلسفې، پردۍ خبرې په ځای پرېږدو او خپلو خبرو ته مخ کړو، خپل دین ته مخ کړو او خپل عزت ته مخ کړو. زه د دې نه مننه کوم چې دا خبرې دوی په خپلو خبرو کړې وې. د هغه نه وروسته حاجي صاحب ثناګل خان په اسلام باندې ډېره ښکلې رڼا واچوله او پښتانه په مجموع کې بیا ساکان خو 100% کې شکر دی، ټول مسلمانان دي، ټول د شریعت تابعدار دي او ټول شکر د شریعت مني. زموږ دیني مسله، مذهبي مسله شکر دی حل دی، موږ هغه نه لرو. یو مسلې ته زه بیا ورته اشاره کوم چې هغه موږ لرو، هغه زموږ سیاسي مسله ده او شعوري مسله ده او ملي مسله ده. زه په دغه ملي ټکي باندې غواړم یو خبره وکړم. کله کله داسې هغه کېږي چې په افغانستان کې د ملیتوب هغه توکي یا بنسټونه مشخص شوي نه دي. ځینې وخت یو سړی په دې باندې ملي دی چې د پښتنو حق ازبکو ته ورکړي یا د ازبکو حق واخلي تاجکو ته ورکړي. زه وایم چې دا ملیتوب نه دی. هر ملت، هر قوم، هر څوک خپل حق لري. پښتو ژبه، پښتون خپل حق لري، تاجک خپل حق لري. موږ به په حق او په عدالت فیصله کوو، نه په دې باندې چې زه د خپل حق یو چا ته ورکړم او بیا زه ملي شخصیت یم. زه هیله کوم چې دغه ملي شخصیتونو ته متوجه شئ او نور دغه پرېنږدئ
چې په خپله ژبه په خپل قوم باندې بل چا سره معامله وکړي د خپلو خواهشاتو مطابق. د هغه نه وروسته ښاغلي وکیل صاحب انور خان صاحب ډېرې ښکلې د وخت مطابق خبرې وکړې او زه د دوی د خبرې سره ډېر موافق یم. دوی د هېواد خراب حالات ته متوجه کړئ تاسو او دغه خبره ډېره مهمه ده ځکه چې د هېواد حالات زموږ پورې تړلی دی. ګوره زه یو شی تاسو ته په ډېر صغر د وایم هغه دا ده چې زه خپل کور جوړولی شم، زه خپل ځان ته شرکت جوړولی شم، زه خپل ځان ته شارک جوړولی شم، خو زه خپل ځان ته په یوازې وطن نشم جوړولی. د وطن دپاره موږ او تاسو ټول په ګډه کار کوو. دوی تاسو دې مسؤلیت ته متوجه کړئ او دلته تاسو ساکو په لومړي ځل کې تاسو د پښتنو ډېره غټه برخه او تاسو غټ مسؤلیت لرئ. بیا پښتنو په دویم ځل کې تاسو د دې هېواد ستر مسؤلیت لرئ. که دلته هر څه کېږي تاریخ به صرف تاسو یادوي چې تاسو په دې کې سمه ونډه نه واخیستې. د هغه نه راځم د ښاغلي مصطفي صاحب ساوینا خبرو ته. دوی د پردیو ایډیالوژیو د پردیو خبرو د پردیو قصو ته اشاره وکړه چې نورې پرېږدئ، راځئ چې خپل ارزښتونو ته لاس کړو. بیا ورسره دوی اقتصاد ته ډېره اشاره وکړله. زه ښاغلو تاسو ته وایم زه مولوي نه یم نه د شریعت متخصص یم، خو یو خبره ورته د دې سټیج نه کومه چې اسلام چې څومره اقتصاد ته پاملرنه کړې ده هغومره هېچا اقتصاد ته پاملرنه نه ده کړې. که د اسلام 5 بناوې راواخلو د 5 نه 3 مکمل اقتصاد پورې تړاو لري. یعنې بیخي موږ ته په ژوند کې راښیي که تاسو روژه نیسئ، زکات ورکوئ یا حج ته ځئ، په دې کې نصاب نه خوړل یا پیسې ورکول دي یا پیسې خرڅ کول دي. د پیسو ورکول او د نه خوراک د دې ټولو دا اقتصادي عملونه دي. بیا چې راځئ که یو سړی لمونځ کوي بل سړي ته ضرر نه رسوي، په مانځه کې هغه ته دا ښودل کېږي چې خدایه ته ما په سمه لار بوځئ، ټولو ته تاوان نه رسوي، بیا دا یو اقتصادي عمل دی. کله چې موږ کلمه وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، موږ بیا یو چتر جوړوو چې په دغه چتر کې به مسلمانان د دغه یوې کلمې لاندې اقتصادي، تخنیکي، فرهنګي، سیاسي هر قسم پرمختګ کوي. نو دا هم د دوی د خبرو نه ډېره جوته وه. زه ترې مننه کوم. د غونډې په پای کې خوږژبي شاعر مومن خان صاحب نه ډېره مننه کوم چې ډېر خوږ شعر یې وویلې او زه یوه خبره تاسو ته دلته ډېر کوم موږ تاسو دلته ټول پښتانه راټول شوي یو، خو موږ دلته نیم راټول شوي یو. موږ دلته نیم یو. سناسې دې چې زموږ د ډېرو برخو راغلي یو، موږ دلته نیم خلک یو. ځکه چې د په خپل شعر کې ویلې چې موږ تبعیض د نر او ښځې ورکوو. زه ګورم چې نن زموږ او ستاسو په منځ کې یوه ښځه هم نشته. ښاغلي امیر خان یار صاحب په خپلو خبرو کې د یو ډېر غوره ټکی وکاروو چې زه غواړم ساکانو نور دغه خبرې بندې کړئ چې تاسو ور یاخیل یې یا توتاخیل یې یا څوک یې کله هم چې ساک لیدې اول ورته وایي چې زه ساک یم، بیا ورته وایي چې د کاکا زوی نه د تره زوی نه دغه د تره زوی د کاکا زوی ټکی د ساکو دپاره د دوی ورکړه ده. زه ترې مننه کوم. همداسې د نعمت الله صحاق نه زه ډېره مننه کوم چې هغوی ځوانان د دې خوځښت شاته وبلل او خپل ملاتړ اعلان کړي د ځوانانو په استازیتوب باندې او دوی خپل ارمانونه پوره وبولل. زما یقین دی ساکو چې تاسو د افغانستان په سرنوشت کې ډېره غټه ونډه اخیستی شئ، خو مشرانو تاسو ته وایم ځوانان دا ډېر پسې دي، تاسو یو قدم اوچت کړئ او هغه قدم مضبوط اوچت کړئ، په اتفاق اوچت کړئ. همداسې د مولوي صاحب ترخیل نه زه ډېره مننه کوم چې هغوی د شاتو د مچیو کومه تبصره چې وکړه زما په دې زړه داسې ولګېده. زما یقین دی ساکانو چې ستاسو د اتفاق نه به د افغانستان د شاتو هر څه جوړېږي. د افغانستان به نورې دنیا ته د شاتو مثال کېږي او تاسو په قدم کې سم موږ لاړو. دغه جرګهیز سیستم موږ خپل جوړ کړو، موږ خپلو هغو ته اشاره وکړه، دنیا به هم زموږ نه د شاتو په ډول مستفیده شي. په آخر کې د ټولو نه یو ځل بیا ډېره مننه کوم او ډېر خوشحاله یم. خدای تعالی تاسو ته ډېر اجر درکړي. ډېره مننه. تکبیر تکبیر.